د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوندنن یکشنبه د 1415 کال د اسد میاشتې په 4مه نیټه د ارک په چهارچنار ماڼۍ کې د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال ښاغلي جمشید خواجیوف او مل پلاوي سره ولیدل. د دې لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، پانګونې او ترانزیتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو پراختیا او ثبات د دواړو هیوادونو د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمایي ثبات لپاره هم ګټور وبلل او زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت چمتو دی چې له ټولو شته ظرفیتونو په استفادې د اړیکې لا پیاوړې او پراخې کړي. محترم ملا صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ عمل پلان پر لا ښه تطبیق ټینګار وکړ او ویل چې دا د دواړو لورو د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لوبوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګریزو، اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د تسهیل او پراختیا لپاره ازبکستان ته له افغانستان څخه د صادراتي توکو د لیږدونکو وسایطو د تګ راتګ پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول، له چین، منځنۍ اسیا او روسیې څخه راتلونکو افغاني ترانزیتي مالونو ته د معافیت ورکول، د منځنۍ اسیا، روسیې او چین بازارونو ته د افغانستان د زراعتي محصولاتو، وچو او تازه میوو، خوراکي توکو، قیمتي معدني موادو د صادراتو په برخه کې د ازبکستان له لوري د اسانتیاو رامنځته کول، د ترانزیتي زیربناو د ظرفیت لوړول، د ګمرکونو پراختیا، افغانانو ته د ویزې ورکړې اسانه کول او د انرژي او مشترکو زیربناو په برخه کې همکاري مهمه وبلله. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل موږ باور لرو چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پراخې همکاري نه یوازې دوه اړخیزې اقتصادي اړیکې لوړې کچې ته رسوي، بلکې دا به په سیمه کې د نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره د ښه ګاونډیتوب یوه غوره بیلګه هم واوسي. ورپسې د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال ښاغلي جمشید خواجیوف خبرې وکړې. هغه وویل د ازبکستان او افغانستان سوداګري د تیر په پرتله د پام وړ زیاته شوې چې اوسنۍ کچه یې 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. هغه زیاته کړه چمتو دي چې په افغانستان کې د ازبک پانګوالو له لوري د پیل شوو پروژو چارې لا چټکې، ستونزې حل او هغه نوې پروژې پیل کړي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهمې بلل کیږي. هغه همدارنګه وویل چمتو دي چې په افغانستان کې په بیلابیلو کانونو کې پانګونه وکړي او پر دې سربیره له افغانستان څخه د غوښې او پنبې واردات هم زیات کړي. د هغه په خبره ازبک لوری چمتو دی چې د زنک ډبرو د پروسس لپاره په حیرتان کې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت فابریکه هم جوړه کړي. ښاغلي خواجیوف د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال سره خبرو کې زیاته کړه د ترانسپورت او انرژي، کرنې پراختیا، بانکي چارو، سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د زیاتوالي او همداراز په مختلفو برخو کې به د افغانانو د ظرفیت لوړونې په موخه راغلي ازبک مسؤلین د اسلامي امارت له اړوندو ادارو سره ګډ کار وکړي.